سلامونه ملګرو د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست. د نتنیاهو چې دا خبره کله وکړله هغه وویل که ستاسو په لاس کې موبایل وي نو دا معنا لري چې ته د اسرایلو یوه ټوټه په لاس کې لرې. دا یوازې د نړۍ هیوادونو ته ګواښ نه دی بلکې دا د هر انسان لپاره یو ګواښ دی، یعنې زما او ستا لپاره. اوس راځو چې ووایو چې دا ګواښ څومره خطرناک دی. دا رښتیا ده چې اسرایل د هیڅ موبایل شرکت مالک نه دی، خو ټول شرکتونه که هغه سامسنګ وي، آیفون وي یا هر بل انډراید موبایل شرکت وي، دا ټول اسرایل ته اړتیا لري د خپلو پروسسونو لپاره، هغه که سنپ ډراګن وي او که انټل کور پروسس. او دا اړتیا یوازې پروسس پورې محدوده نه ده بلکې د کیمرې ټکنالوژي، د فیس آی ډي، الګوریدم او نور ډیر څه هم د اسرایل جوړ شوي دي. نو له دې ځای څخه اټکل کېدلی سي چې د موبایل په هغه برخه کې چې تر ټولو مهمه ده، یعنی د هغه هارډویر برخه د اسرایل لاس دی، د اسرایل د جوړونې نتیجه ده. او هغه چوکاټ، فریم یا کاور چې په دې موبایل کې روان دي هغه هم د اسرایل د پراختیا محصول دی. یعنی کله چې اسرایل وغواړي کولای شي هر موبایل په نړۍ کې له خطر سره مخ کړي. هغوی کولای شي ستا موقعیت، لوکیشن هر وخت معلوم کړي، ستا ټول فایلونه وګوري، ستا موبایل له منځه یوسي، ستا ټول معلومات کاپي کړي او ته به په هیڅ هم خبر نه یې. کله چې اسرایل وغواړي ستا ډیجیټل پیژندنه، هویت بدلولی سي او ورسره لوبې کولی سي، غلا کولی سي یا د خپلو موخو لپاره کارولی سي. خو دا خطر یوازې تر ډیجیټل پیژندنې پورې محدود نه دی. اسرایل فزیکي ضرر هم درکولی سي او د همدې موبایل له لارې ممکن دا د موبایل بیټرۍ چاودنه وکړي، کومه چې د لیتیم آیون څخه جوړه سوې ده. دا خبره شاید تاسو ته عجیبه ښکاره سي، خو یو کال مخکې مو په لبنان او سوریه کې د درنو چاودنو مثالونه ولیدل. اسرایلو د دې چاودنو مسؤلیت خپل پر ځان باندې ومني او دا بریدونه یې ډیر هدفمند او دقیق وو. په دې بریدونو کې 3000 کسان ټپیان سول او 12 تنه ووژل سول. د پیجر بیټرۍ یوازې 300 مشه ده، خو اسرایل وکولای سول چې په همدې کوچنۍ بیټرۍ دومره تاوان ورسوي. نو اوس فکر وکړه د عام خاص موبایلانو بیټرۍ 4000 څخه تر 6000 مشه پورې ده. نو که دا چاودنه وکړي څومره زیان به ورسوي، او که دا بیټرۍ په هغه وخت کې وچاودي چې تا خپل موبایل مخ ته نیولی وي نو دا به څومره خطرناکه وي. آیا همدا وجه ده چې اوس د موبایل بیټرۍ د موبایل دننه تړلې وي او موږ یې نشو ایستلی؟ آیا دا د اسرایلو د سایبري جګړه یوه برخه ده؟ اوس ډیر خلک دا فکر کوي چې نور به موبایل نه کاروي یا به یې غوږ ته نه نیسي. خو فرض کړه یو ډیر مهم زنګ تا ته راځي له کوره څخه یا د دفتر څخه یا هم له روغتون څخه او ته مجبوره یې چې دا زنګ ته ځواب ورکړې. کله چې موبایل غوږ ته ونیسې د موبایل سنسر دا احساس کوي چې دا ستا د غوږ تر څنګ دی. که په هماغه شبه کې ورته د ځان وژنې امر ورکړه سي او موبایل وچاودي نو باور وکړه دا به د پیجر له چاودنې څخه 10 برابره خطرناکه وي. اسرایل زموږ دومره ډیټا معلومات لري او کولی شي ډیر په اسانۍ موبایلونه کنټرول کړي، ځکه هارډویر یې د دوی جوړ دی، سافټویر یې هم د دوی جوړ دی. هغوی کولی شي د هر چا له موبایل نه تقلید وکړي یا هر نمبر د بل چا په نوم ښکاره کړي. نو دا حالت ډیر خطرناک دی. اسرایل دا ځل یوازې د اسلامي امت ګواښ نه دی کړی بلکې د ټولو نړۍ او هر هغه انسان ګواښ یې کړی دی چې موبایل په لاس کې لري. دا ځل اسرایل جګړه د فردي کچې ته راټیټه کړې ده. نو ته کولی شې له دې څخه دا نتیجه واخلې چې اسرایل څومره خطرناک، چلباز او مکاره خلک دي. هغه شیان چې موږ یې د وسایلو په توګه کاروو هماغه یې زموږ د وژنې د وسلو په توګه چمتو کړي دي. موږ دا وسایل په خپله له دې اخیستي دي، دوی پرې پیسې هم ګټي او موږ خپله ځان ته وسلې رانیولې دي. دا د اسلامي امت لپاره یو ډیر خطرناک او حساس حالت دی. موږ باید ژر تر ژره د دې لپاره یو حل پیدا کړو، که نه نو حالات به لا پسې خراب سي. اوس نو تاسو خپل نظرونه زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ چې باید څه وکړو او څه باید وسي. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. یوټیوب چینل مو نوی دی، ستاسو کومک ته اړتیا لرو. تر بیا پورې مو الله عمل سه. مننه.